د ټولو لومړی زه پر سټیج باندې ناست کارکوونکي مشران د مختلفو تنظیمو رهبران ته او په تالار کې ناست و دا سره ګرمي او دا سره ټک ته چې کوم زموږ قریبان عزیزان ناست دي و دې ته سلام وایم ښه راغلی ورته وایم او باطري یې ستایم. پر دویم نمبر زه د انجمن تاجران مشر اسلم خان ته دا ډاډ ورکوم چې دا انجمن تاجران نه بلکې دا د یو انجمن باتورانو یو تنظیم دی. زه و دې لغړي احتیاط دا نه وایم چې دا لغړی احتیاط دی، زه وایم دا د زمریانو احتیاط دی. ولې په دې چې نن موږ کوم تالار جوړ کړی دی یا یو احتجاج مې جوړ کړی دی، دا نه صرف د دې خلکو دپاره دی چې دا کم په دې پرتل کې چې موجوده دي، دا د هغه خلکو دپاره هم دی چې دلته زموږ په دې ضلع کې چې آبادي یې اوس تقریبا 12 لکه ته رسېږي، د هغه کونډو و یتیمانو دپاره اواز دی. دغه خلک د هغه خلکو دپاره ناست دي چې د هغو د ډوډۍ د هغو د نفقې دپاره دلته و دا ځای ته ناست دي. نو موږ ډېر غټ ډاډ ورکوو دوی ته. عزیزانو دغه احتجاج د ده نه څه نه دی شروع. زه به داسې څه د تاریخ په حواله درته ووایم. په 1800 کې یعنی 1900 صدۍ ده، په 1800 کې غازي عبدالله خان یو سړی پیدا کېږي. دا زموږ شتی په وطن کې پیدا کېږي. مختلفه نه وو، دغسې لاسونه وو، دغسې پښې وې، دغسې سر وو، دغسې نور اندامونه ولو، خو لیکن هغه دا وو چې یو سړی راووتی د انګریز په خلاف چې انګریز پر دغه لار باندې راځي. د میکناټن په مشرۍ کې 14,000 انګریزان راوني ګرد برصغیر یې نیولی دي. دغه وخت لوی هندوستان دی، نه یې دغه لښتې متې شته، نه یې دغه باډر شته، هېڅ شی نشته. دا ته یو لوی برصغیر وایي. دلته انګریزان ظلمونه شروع کوي لکه دغه زموږ په دفترانو کې چې نن ناست دي. دا هغه د فرهنګي تسلسل دغه خلکو په مخ اخیستی دي. نو دا خلک نو غازي عبدالله خان راولاړ شوی دی. دغه د کلا عبدالله برج دغه په دې کلا عبدالله کې یو ناموره مورچه ده. دا په 1800 کې جوړه شوې ده. د چا دپاره جوړه شوې ده؟ د پښتانه افغان دپاره دلته جوړه شوې ده. په دا کې به انګریزان ناست وو، په دا کې به فرنګیان ناست وو، دا غټ جزایر توپک به ورسره وو. دغه زموږ وروستۍ مشرانو چې په تجارت کاوی ډېره دغه خبره ده، پر خرو به تجارت کاوی. هغه وخت دغه موټرانو دا نه وو. نو د دغه جزایرو توپکو باندې به د دغه مرچو څه ویشتله، یا به غټه مالیه ځینې اخیستله، یا به یې تنګوله، پیسې به ځینې اخیستله. عزیزانو دغه غازي عبدالله خان راولاړ شوی دی. دغه ځایي و خیلي نه وله لکه دغه ناسور چې نن په مشتۍ کې چین دی. دغه ذات و پات نه وو، دغه علاقایي سیاست نه وو، دغه تنګ نظره سیاست نه وو، دغه تنګ نظره سوچ نه وو. هغو غږ وکړئ پر کام باندې چې راووځئ. نن مو د ننګ ورځ ده، نن د پښتانه ننګ و ناموس ته خطر دی، نن د پښتانه و عزت ته خطر دی، نن د پښتانه و تجارت ته خطر دی. نو دا خلک سره راولاړ شوي دي. په هر کوم کاکړ ورسره دی، سید ورسره دی، ترین ورسره دی، یاسکزی ورسره دی. په زرګونو لښکر یې تیار کړی دی. د دغه مورچۍ اول د واره به خالي کړې ده چې دا څه کفار پکښې دي، دا دا تبردار کړي دي. د دې ځایه یې په مخه اخیستي دي، د کابله پورې رسوي. عزیزانو استخبارات یا ایجنسیانې چې دي هغه د جنګونو سترګې او خوله او غوږونه دي. کوم وخت چې پر افغانستان باندې حمله کیږي
دا بر صغیر ګرځه دا انګریزان نشي او دا فیصله یې کړې ده چې دغه جنوبي ایشیا سنټر افغانستان چې دی دا به موږ په خپل مرکز جوړوو معذرت غواړم دا به موږ په خپل مرکز جوړوو په دا ځای کې به کفار اوسېدلی پر دې ایشیا باندې به بادشاهي کولی خو دغه غازیان د دې ځایه څه ورغلي دي د دې د مخه چې دا انګریزان حاجي دا د استخباراتو خبره مې درته کول چې اول د واره یې برنز راستولی دی برنز یو جاسوس ولو څو کاله د مخه یې راواستوی دی پښتانه وطن له افغانستان له یې راواستوی د چیش دپاره یې راواستوی چې زموږ چند افغانان پښتانه یې په جاسوسي اخته کول رانیول د هغو معلومات یې کول د دا غازیانو په خلاف استعمالول د دا د غازیانو نقل و حرکت یې په معلوماوی نو هغه وخت دغه ایجنسیانو دغه کردار ادا کړی دی چې چند غلامانو چند زرخري ته پښتنو دغه د دوی لار خپله کړې ده او دغه افغانستان یې په ونیو دا غازي عبدالله خان په مشرۍ کې په زر 1,00,000 تاریخ وایي چې 1,00,000 انسانان د دې ځایه تللي دي تر کابله پورې په کابل کې د بیبي میرو غونډۍ په بالاحصار کې یو غټه جرګه کېږي په دې جرګه کې فیصله کېږي چې د افغان خاوره به د دې کفارو د دې ناپاکه قدمه څه صفا کوو بیا پر دا باندې سوګند کېږي سره پر کلام لاس سره ږدي نو د انګریزانو په خلاف باندې جنگ شروع کېږي په کابل کې دا سیمه خو یې ځینې آزاده کړې ده دا د کابل یې هم ځینې آزاد کړي خو دغه د استخباراتو د دغه ایجنسۍ لکه دا نن چې ځینې خلک پر کورو ناست دي دغه د اسټبلیشمنټ دپاره ښکار کوي د ایجنسۍ دپاره ښکار کوي دغه غازي عبدالله خان چې دغه لومړی انګریز افغان جنگ چې ګټلی دی د دې فاتح و دغه غازي عبدالله خان په خپل سړي د چا د خوا ویشتلی په کومه وجه یې ویشتلی دی مګناټن 10,000 روپۍ ورته د هغه وخت 10,000 روپۍ د دغه جاسوسۍ دپاره ورکړي دي چې ته به غازي عبدالله خان ولې په لښکر کې هم ورسره دی خو چې دا جنګ ګټل کېږي بیا غازي عبدالله خان ویشتل کېږي بیا په بالاحصارو په دې کې دا جنګ برطرف په مخ کېږي انګریزان غازي عبدالله خان راځي په قلعه سرخ کې دا یو شفاخانه ده په دا شفاخانه کې پروت دی د کابل پر خلکو پر غازیانو اوازه ګرځي چې غازي شهید سلو غازي عبدالله خان انګریزانو په دې خبر سلو انګریزانو برته پر مخ راتګ وکړي غازي عبدالله خان په زخمو کې چور چور پروت دی د له حال راځي چې انګریزان برته پر مخ روان سو برته د کابل د نیولو دپاره خو ده د هغه زخمو وایي تاریخ دا وایي دا خلکو تاریخونه ویلي دي دا زه د ځانه نه درته وایم ده د زخمو څه دا د زخمو پروا نه ده کړې برته پر آس ورسپور شوی دی توره یې کښلې ده د کابل په ګلیانو کې د انګریز په خلاف هلته میدان ته ځان ورسولی دی په انګریزانو هم ځان لیدلی دی برته جنګ جنګ نارې وایي شوی چې په کابل کې انګریزان چاپاته ولاږه یې ګټلو عزیزانو نن برته موږ په هغه سلسلو سره اخته یو په هغه ځایو په کښلي سره اخته یو ځینې زموږ مشران ځینې تاجران چې د دغه لغړیان چې دا لغړیان زه نه ورته زمریانو په وجه باندې نن کروړپتیان دي نن په میلو کې ناست دي نن په بنګلو کې ناست دي لیکن دی نن لکه شترمرغ دا شترمرغ چې وایي طوفان راشي دی سر په ریګ چغ کړي نور به دی نه ښکاره یې دی چې وایي زه به بچاو سم خو زه دا ورته وایم چې ای لوی تاجره ای سرمایهداره ای غټ سړی ای د پیسو والا والله که بچاو شي مه کوه جاسوسي د دې خپلو خلکو مه کوه جاسوسي د دې خپلو خوندو د مندو مه کوه جاسوسي د دې خپل پښتانه وطن عزیزانو دغه خبره یعنی دا وطن د انګریزانو په تسلط کې به وایي خو دا غازي عبدالله خان آزاد کړی دی د انګریزانو سره دوکا فرنګي دا وکړه تورلینګي چې هغه فرنګي یې ختم کړي دا فرنګي راولاړ شو ډیورنټ یو انګریز و د دې سره یې لار جوړه کړه چې ته راسه و ما ته پر دا ځای باندې دا لیک راوکړه په دغه فرنګي باندې ستا لیکه پکښلې ده دا د ډیورنټ دا نام نهاده لیکه یې پکښلې ده دا نه منونکې لیکه یې په دا ځای باندې کښلې ده د پښتانه پر جغرافیه د پښتانه پر سینه د افغان پر سینه باندې یو په چاړه باندې یو لیکه کش کړې خو موږ دا ورته وایو چې دا ستا د پلار په وس نه ده برا چې تا افغانان سره جلا کړي
ته افغانان نسې سره جلا کولی. دا اوس هم په دې ځای کې زموږ یو ګوند راولاړ شوی دی په پېښور کې، زه بیا نوم واخلم، قدرمند سړی دی د ډاکټر خان تحریک دا پالیسي یې کړې ده، دا خلکو به لیدلي چې پښتون جلا او افغان جلا کوم. دا نسلان سره جلا دي. زه ورته په دا ډاډه وایم، دا سوګند خورم، دغه خلک دا دنیا دلته ناسته ده، میډیا به یې اوري چې که ما ټول پښتون د دنیا په هره کونه کې چې وږېږي، که ما افغان نه کړي ثابت، زه به په هغه ورځ دا سیاست پرېږدم، دا تاریخ به پرېږدم. او که تا نه که ثابته چې پښتون جلا دی او افغان جلا دی، په هغه ورځ به دا خپل تحریک بندوې، دا تحریک به پرېږدې، د ډیورنډ ملګري به نه کوې، موږ تا د ډیورنډ ملګری بولو. عزیزانو، دا تسلسل، هغه تسلسل را روان دی، هغه تحریکونه دي را روان دي چې زموږ اکابرینو کړي دي. دا به نه وایه چې دلته اوس موږ چند خلک دلته ناست یو. اوله جرګه میرویس خان نیکه کړې ده، په 14مه صدۍ کې کړې ده، سوې ده د یو درخت لاندې کړې ده. بیا دا پښتانه سره یو سوي دي، هغه ګورګین چې ایرانی و دا یې ختم کړی دی، دا ته یې شکست ورکړی. دویمه جرګه د احمدشاه بابا پر هغه کېږي، د ده د تاجپوشۍ پر وخت باندې د ده پر تاجپوشۍ پر وخت باندې دویمه جرګه کېږي. د احمدشاه بابا کردار په ټول مملکتونو کې څوک نه لري. د عدم تشدد او که بیا چیرې ضرورت پړاو سوی دی، بیا تشدد کړی دی. پر چا کړی دی؟ پر ظالم یې کړی دی. تاسو ته معلومه ده چې در دلي پورې تللی دی احمدشاه بابا او مراټه یې فتح کړی دی. دا دویمه جرګه سوې. درېیمه جرګه په 1800 کې کېږي. په 1841 کې په کابل کې د غازي الله خان په رهبري کې کېږي. بیا فیصله دا کړې ده چې انګریز د دې وطن ایستلی. دا په تاریخ کې دا ده پرته ده. نو نن موږ ته بیا د یو جرګې ضرورت دی. زه به دلته خبره وکړم، د پي ټي ایم ملګري ناست دي، د نورو ګوندو ملګري ناست دي، خوا دې نه راسبدوي. منظور پښتون دا اواز پورته کوي، ظلمونه ورسره وشولو، په دا وطن کې زموږ خوندې منډې کونډې سولې ناجایزې ورسره وسوېدل، اوسه ساعته ورسره شروع دي. خو لیکن ما درته وویله چې موږ یې په نجي مجلسو کې د دغه منظور پښتون ملګري کړې ده، لیکن په ډاګه مې نه ده کړې. ما دلته جرګه اوس زه په کابل کې وم، دا اوس تللی وم یوه نیمه میاشت د غازي الله خان د مزار په سلسله کې. جرګه اسفندیار خان راغوښتی وله، محترم دی، ملي شخصیت دی، پر موږ ګران دی، بد نه وایي و چاته. جرګه یې راغوښتې وله. ما دا وویله چې یو خو دا جرګې یو خو په کله میدان کې باید چې راوغواړي. زما په کور کې که زه جرګه راوغواړم، ما له به 50 کس راځي، 50 د ما سره یو تعلق لري، یا د نفرت یا بله ماله نه راځي کور ته، یا سیاسي بنیاد باندې یا پر بل بنیاد باندې. نو لہذا د یو چا په کور کې دا جرګه ناکامه ده. دویم ماحول په دې جرګه کې دې دا فیصله وشي، دا ملا دا دوی ناست 4 رهبران، مشر مولانا فضل الرحمن صاحب، اسفندیار خان صاحب، محمود خان صاحب او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق صاحب. دا جرګه باید چې پر دغه باندې حتمي فیصله سره وکړي چې آیا موږ دغه خو په نجي مجلسو کې ورته وایي چې یہ جو دہشتگردی اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن ها سړی ها سیاسي ها رهنما دا ولې پر سټیج نه وایه، ولې په ډاګه نه وایه؟ تا ته دا نه ده معلومه؟ دا وایي چې موږ ته کومې ستړي چې موږ دغه فیصله نه کوو. دغه فیصله ما په دې جرګه کې باید چې وشي چې یا خو د منظور پښتون ملګري په ډاګه وو چې پر کومه طریقه دی روان دی ورسره ملګري شو چې ستا دا صحیح ده. د هر تنظیم مشر معلوم دی، ګوند معلوم دی، د هغه قربانۍ معلوم دي، هر څه معلوم. که چیرې منظور پښتون غلط دی، بیا راسئ چې کښېنوو منظور پښتون، چې وروره ته راسه په دا پارلمان کې داسې بنګلې یو خیلي به ختموو، دغه ذات و پات به ختموو چې تر څو مې دغه منځ ته نه ایستلی. ما تا ته مثالونه درکړو. دویم جنګ دا دی چې روس راځي پر افغانستان باندې تسلط کوي،
بیا د مخه یو جاسوس راست دی د ویټکوویچ په نامه باندې تاریخ دا خلکو ویلی دی 10 کاله د مخه چې روس پر افغانستان د سوویت یونین په شکل کې حمله کوي ویټکوویچ 10 کاله د مخه راځي یو جاسوس دی دلته ګراونډ ورته جوړوي چې ګراونډ یې ورته جوړ کړي و خپلو استخباراتو و خپل اسټبلیشمنټ ته وویله چې خبره خیر ده په دا ماښام یې کوتتا وکړه افغانستان یې ګرد ونیویل دغه رنګه جاسوسان پکښې وو لکه نن چې په موږ کې ستا موږ پر دغه جاسوسانو لعنت وایو موږ وایو چې که نشي راوتلی و دغه سپېڅ ته نشي راتللی دا خبره نشي کولی چې د دغه لغړیانو د وجې د دغه مسکینانو د وجې ته دلته ناست یې و یخ نیسي ته لیکن ته نه راوځې ته دلته ناست یې د ځانه دې نواب جوړ کړی دی تا د جانه کرسۍ جوړه کړې ده په کار خو دا و چې دلته اوس په لکو انسانان ناست وو قسم مې دې په خدای دغه د باډر به د پلان لا خلاصوي د ده پلار به لا خلاصوي هغه یو مثال کېږي وایي که څوک خوابدی سوم به هغه ځي او که کلی خوابدی سوم به هغه ځي نه مې نه اخلم یعنې زما یو مزدور دی که دی خوابدی کېږم به دی ځي که زه چې خوابدی سوم به دی ځي دا زما او ستا مزدوران دي دا دلته چې ناست دي که د کرنل په شکل کې ناست دي که د دوستو په شکل کې ناست دي که په ګډ شکل کې ناست دي دا زما او ستا پر سر تنخواوې اخلي زما او ستا پر سر باندې دغه پیسې اخلي زما او ستا پر سر باندې ته دغه تاریخ وګورئ دغه د کلاب الله تاریخ د دا کلاب الله سره تجربهګاه جوړه کړې ده چې که ډیسي راځي هم په لکور په رشوت ورکوي وایي ما کلاب الله ته بدل کړه که کرنل راځي وایي ما کلاب الله ته بدل کړه په لکور په رشوت ورکوي چې دی د یو کال دلته تېر کړو تر زه اجازه پرېږده په پنجاب کې در وښیم ما په خپله لیدلي دي چې دوی په هغه بنګلو کې اوسېږي چې موږ په خوب بدل کوو نو موږ د دغه مزدورانو رول واداري موږ نه برداشت کوو موږ پښتانه یو موږ افغانان یو موږ د لر او بر خبره کوو چې سر یې د چپې خوا څوک راکاټوي موږ په افغانستان خوا بدوو افغانستان د پښتانه افغان کور دی پاکستان زما ملک دی لیکن هغه وخت زما ملک دی که چې دغه ستا جوړ شوی قانون ته به ما سره پر تا لار ولاړ شي بیا زما ملک دی بیا به موږ زنده‌باد ورته وایو بیا به موږ تا سره ملګري کوو ستا قانون به منو ستا دغه به منو د هر چا بې ذات منو که یې نه کوې بیا دې دغه یوه خبره هم نه منو بیا پښتون په خپل یو قانون جوړولی شي بیا پښتون د یو جرګې په ذریعه یو قانون جوړولی شي یو پرېکړه کولی شي نو عزیزانو وخت مې نه اخلم د جذباتو څه کار نه اخلو په جذباتو کې ملکه یم خو زړه مې تنګ دی تباهي د نن څلورمه پنځمه اوس مې ستنې تګې مې کېدلې د اسلم خانه سره په رابطه کې وله ما درځم برایم اخوستن مې دا د ملګرو سره دغه وکړ مال خامخا به دې ځای لره ورځو دا مجلس به کوو دا خبره به کوو د دا خلکو سره به ملګري کوو زه و دغه امیر محمد صاحب دغه د زمریانو اتحاد ته دا وایم چې دغه کوم احتجاج روان دی دا ته موږ توصیې ورکوو موږ د دې په مشوره د دغه سیاسي ګوندو په مشوره باندې موږ دا خبره سره کوو چې موږ که چېرې 15 ورځې زموږ دا خبره نه سوال موږ به پر دغه ځای باندې بوک هړتال کوو د لوږې هړتال به کوو موږ په دې مخته یو افغان قومي مومند په تېر حکومت کې 10 ورځې د دغه عریشي کلاب الله و مخته موږ 10 ورځې بوک هړتال کړی دي څه پښتونستان موږ نه جوړوئ نه دلته موږ شرعي نظام راوستئ لیکن دا خوا به نه بدوي قسم مې دې په خدای په 10 ورځې بوک هړتال چې موږ نه ډیسي نه دی راغلی موږ له ایسي نه دی راغلی یو اصغر خان راغلی دی موږ له د مور سره خبره کړې ده خواخوږي یې راسره کړې بل یو سیاسي نه دی راغلی بیا هغه زموږ مسله حل کېږي بیا هغه موږ ته خلک وایي چې وطن ته د خپله کوره ده پېښه بېرسه پلاني نه ده پېښوي پلاني نه ده پېښوي ذهن هم نه زموږ په دغه کور سره سپېره دی چې که ته پر حق روان یې زه ستا ملګري نه کوم ته نو څه دي چې ناکي پر ناکي روان یې چند غلامان یا چند غلامزیینه خلک چې دي هغه بیا د دغه خلکو ملګري کړي عجزانو زه دا مجلس راغونډومه بیخي زیاته ګرمه ده مجلس مې ډېر زړه در سره غواړي چې سره ویې کړم دغه د باتورانو کوم انجمن چې دی یا دغه د زمریانو چې کوم اتحاد دی د دې سره موږ وژه په وژه ولاړ یو افغان قومي مومند وژه په وژه ورسره ولاړ دی سبا دا د کوټه چمن روډ باندې یې
دا نورې لارې بندوي دا د دوی مشوره ده دوی مشران دي موږ یې کشران یو دوی به حکم کوي موږ به یې تعمیل کوو انشاءالله دا خبره به وځای ته رسوو چې زما سره دغه تضاد ولې کېږي زما معاشره ولې بند دی زما د نفقې لارې دې ولې بنده کړې ده نه ستا دلته بجلۍ شته نه دلته د ګیس شته نه دلته ستا کارخانې شته تا دا ګرد پر تباه کړي دي پیرازې په دا وطن کې وګورئ دا ګرد زراعت یې تباه کړ دا خلکو ته معلومه ده 80% معاشرت چې ولو د دې پښتانه سیمې ده په دې صوبه کې په دې جنوبي پښتونستان کې دا 80% چې کوم معاشرت ولو هغه پر زراعت باندې منحصره و نن یې واخیستی 40% یې در تباه کړي 40% پاته دی نو زه دې حکومت ته دا وایم چې ما ته د کرونا وبانۍ مه کوه دغه یو ملخ نسې ګرځولی ملخ راغلی دی په یو باغ په دغه کې سپرې نسې پر کولی په دغه کې په کرونا روپۍ راویستې په دې مت کې خولې یې نس پډه کوي پر کرونا باندې په ما باندې په کرونا پاربور پیدا کړي دی دغه نغټه اجماع به په دې وطن کې چیرې ته ورسه په پنجاب کې وکړه دلته به سپرې کېدلی دلته به سینیټلایزران استعمالېدلی نن 12مه ورځ ده موږ دلته په زرو خلک راته ناست یو یو سپرې والا راغلی دی یو دا کرونا یو دغه والا راغلی دی روغتیا والا پیل راغلی چې دا رنګه مه سره کښېني یا دا رنګه ورا پښتانه یې د چاړه لاندې کړي او د چا د لاسه یې د لاندې کړي دي زموږ د چل د جاسوسان د لاسه یې لاندې کړي دي د چل د غداران د لاسه یې کړي موږ لعنت پر دا غداران وایي ویله خبره ده چې وار بیا د دغه سیاسي ګوندو زه ډېره قربانۍ وایم چې دوی راغلي دي د دې غریبانو سره که مې د دغه غریب خبره وځای ته نه ورسول زموږ پر سیاست د لعنت زموږ پر مرکزي د لعنت دا زموږ بنیاد دی دا زموږ د قوم ریښې دي زموږ د وطن ریښې دي زموږ د سیاستونو ریښې دي نو راسئ د دې سره په ډاګه دغه وکړو بانې به نه کوو چې فلانی ایم پي هلته اخته دی فلانی وزیر هلته اخته دی فلانی هلته اخته دی دا بانې مانې به نه منو دغه یوه خبره بله کومه چې په تېر حکومت کې بیا په دا اوس حکومت دلته په دې عمل کې پر 3 لکه آبادي باندې هم یو ضلع جوړه شوې نن زموږ آبادي د کلا عبدالله کې 12 لکه ته رسېدلې ده په تېر حکومت کې لکه هغه مور چې وزوی ته ورشي یار درېیم بیان به زموږ د پراتلي اسلام خان د دې ګواه دی موږ ته وویل چې دا ضلع سره جلا کړي دا 2 ضلع جوړ زموږ مسایل زیات دي وسایل مې کم دي زموږ نوکرۍ کمې دي لیکن زموږ تعلیم یافته خلک چې دي بېروزګاره بیخي زیات خو لیکن هغه کار نه سو بیا په دا اوس حکومت کې د غازي عبدالله خان برسي اصغر خان مې راغوښتی دا برسلې مې راغوښتی ما ورته وویله ده ویله چې څه خدمت ما ورته یو خدمت یو کار وکړ دا به د تاریخ دا به د سیاست ول کوم کار وکړ ما ویله چې له عبدالله و چمن جلا جلا ضلع که 2 ضلع دې جوړ چې زموږ وسایل در څو موږ نه سي زیات زموږ یوه مسله نه حل کېږي اوس بیا پر دې سټیج د دې سټیج په توسط و دوی ته دا وایي و دوی ته دا خواست کوو چې موږ ته نوکرۍ مه راکوه موږ ته ډانګې و ډونګې مه راکوه موږ دا خلک په فکر مه مخته کوئ دا خلک یو سوچ لري یو فکر لري یو قوم دی موږ ته دغه کار وکړه زموږ باډر را خلاص کړه که یې نه در خلاصوي استعفا ورکړه که استعفا نه در کوي موږ دې ملګري یو بیا دې راولو دغه زموږ ستا سره واده ده بیا دې و دا سټیج ته رسوو نو عزیزانو ډېره مننه ګرمي ده یو وار بیا ستاسې د ټولو کور ودانۍ او د دې انجمن باتورانو او د دې کوم دغه چې دی د زمریانو اشیات چې دی ما خو دا نوم پر کښېښاوی زه خو ما د لغړیانو دی دغه نوم دی خو زموږ وروڼه دي موږ پر کمبلو سره کښېنو پر خاورو سره کښېنو په دې هر څه دغه کې موږ د دوی ملګري د دوی زه ډېر کور ودانۍ وایم چې یو سړی راووتی او دغه ټول وطن یې نن دا دی دلته کښېنولی دی دا مایوسي به قطعا دوی نه کړي زموږ اکابرینو ته دې وګوري موږ به د هغه اکابرینو پر شي نقشه قدم ځو ما درته وویله چې 3 جرګې په تاریخ کې سوي دي هغه 3 جرګو زموږ دښمن نیستو نابود کړی دي دغه رنګه جرګې به کوو دغه رنګه به سره کښېنو دغه ځایي و خېلي و ذات به د منځه وباسئ انشاءالله موږ به دغه وطن جوړوو دا قوم به جوړوو انشاءالله زموږ کاروبار ژوند به ابادي نور مې کور ونه ډېره مننه